د اکبر پښتو ادبي ټولنې عمرزو چارسدې د سوري لاندې د جندي پښتو ادبي جرګې شمالي اشنغر د بانی غړي او د انجمن ترقی پسند مصنفین ضلع چارسدې د مشر سکرټر ګوهر علي ګوهر د کتاب زلا هغه ستا غواړم د مخکتنې دستوره عمرزو چارسده کې د مازم جان مازم لالا په صدارت کې وشوه. د سټیج چارې د عمرزو تکړه شاعر نزار احمد راهی تر سره کړی. د ګوهر علي ګوهر په کتاب د تنگي چارسدې نوموړي شاعر او ادیب ښاغلي آزاد اشنغري او د خپلواک اخبار د ادبي صفحې ایډیټر نوموړي شاعر ابراهیم رومان خپل لیکلي مقالې وورولي او شاهزاده ملنګ ارشد جان شاهکار او سونورو د قلم خاوندانو پرې خپل لیکلي نظمونه وړاندې کړل. په دستوره کې د اکبر پښتو ادبي ټولنې عمرزو صدر بدری جان بدر او سیدمین سوچي بابا د قربانو په حیث ګډون وکړو. ښاغلي آزاد اشنغري خپل مقاله کې د ګوهر علي ګوهر په فن ادبي خدماتو او په شخصیت په دې ټکو کې رڼا واچوله. ګوهر علي ګوهر د قام په معروضي حالاتو او د پښتون ولس په کړمو یې جوړ نظر ساتلی دی. د په شاعرۍ کې حقیقت پسندي ډیره جوته ده. د کومو فکرونو په چوکاټ کې چې د شعر ویلي دي د کومو لفظونو انتخاب یې کړی دی او په کومه کامیابی سره چې د شعر تخلیق کړی دی د ډېر ستاینې وړ دی. د ګوهر علي ګوهر په شاعرۍ کې د قام او ولس سره مینه دوره په نظر راځي. د په شاعرۍ کې یو زبردست پیغام پروت دی. استاد سراج الاسلام سراج باچا صاحب د په شاعرۍ د خپل لای سرګندونه په دې ډول کړی ده چې د ګوهر صاحب په شاعرۍ کې کلیوال رنگ غالب ښکاري او فطري سادگی هم لري. روایتي شاعرۍ سره سره د نوي دور د لوازماتو خیال هم ډیر په ښه توګه ساتلی دی. هغوی په خپله شاعرۍ کې دې روایت سره سره د جدت په تار هم خپل نغمې فضا ته رسولي دي. د کتاب د خالق ګوهر علي ګوهر د فن او شخصیت په اړه د ناچار پښتو ادبي ټولنې شاخ نمبر 6 صدر ښاغلي خالد خان خالد وی ګوهر صاحب چې څومره کلامونه ما اوریدلي دي دین ته ډېر میلان دی. د خپل ملک سره ډېر محبت دی. ډېر جوړ خیال په ډېرو اسانو الفاظو کې څرګندوي. ګوهر صاحب په ټولو چې څومره په علاقه کې د ټولنې د ادبي د دې سره په څه نه حیثیت کې منسلک دی. زه به دا ووایم چې ملغلرې خورې ورې پرتې دي لالونه خواره واره پراته دي. د هغې نه د عامل جوړولو په کوشش کې لګیا دی. د دې دستورې کوربه او د انجمن ترقی پسند مصنفین ضلع چارسدې سرپرست سیدمین سوچي بابا په خپلو تاثراتو کې د ګوهر علي ګوهر ادبي خدمات وستایل او زیاته یې کړه. ګوهر علي ګوهر صاحب د دو په هر سنه باندې د خپل ښکلې خبرې اترې کړي دي او لیکلي کړي دي. ډېر ښکلې لیکل کړي که هغه د وطن لپاره دي که هغه د سیلابزدګانو لپاره دي که هغه د خواربس لپاره دي که هغه د ځپلي خلکو لپاره دي. نو هغه ډېر مزیدار دي. په دې موقع د اکبر پښتو ادبي ټولنې لخوا ګوهر علي ګوهر او سیدمین سوچي بابا ته په ادبي خدماتو او ښاغلي بدری جان بدر ته په کتاب دیوان بدر اکبر ادبي ایوارډ ورکړی شو. خواست کومه د اکبر پښتو ادبي ټولنې صدر بدری جان بدر صاحب ته چې هغې راشي او ګوهر علي ګوهر صاحب له خپل ایوارډ ورکړي. مازم خان مازم صاحب ته او حیات اقبال صاحب ته خواست کوم چې هغې سوچي بابا له ایوارډ ورکړي. سوچي بابا ته او مازم صاحب ته خواست کوم چې هغې بدری جان بدر صاحب له ایوارډ ورکړي. د تنگي نوموړي شاعر ښاغلي شاهزاده ملنګ په کتاب خپل زړه راښکونکي مورا نظم وړاندې کړو. تا تپوس زمانه وکړو تا ویلې چې ته څوک یې ما وستا یم او لتا یم محبت یم ته ښکلا یې زه الفت یم خو له تا نه عبارت یم. تا نری مسکا په خوله شوه نه اقرار و نه انکار و که زما شي او که نه شي خو له تا نه به تا غواړم زه اوس هم په تا مین یم زه لا هغسې تا غواړم. ډېره مننه ډېره مننه. د دې درنې دستوري مشر مېلمه په خپل خطاب کې د ګوهر علي ګوهر فن شخصیت او ادبي خدمات په دې ټکو کې وستایل. خواست کومه د دې نشست مشر مېلمه حیات اقبال حیات صاحب ته چې راشي او تاسو ته مخامخ شي. جناب حیات اقبال حیات صاحب. د ګوهر صاحب په شاعرۍ او د هغوی په فن او د هغوی په شخصیت باندې کومې سریزې د هغوی په کتاب کې لیکلي شوي دي او کوم دلته آزاد اشنغري صاحب رومان صاحب او نورو ملګرو چې کوم د هغوی د فن او د شخصیت خاکه چې په خپلو نثري لیکنو کې راښکله نو زما په خیال په دې موقع کافي ده. نور د ګوهر صاحب د فن او د هغوی د شخصیت بلا اړخونه دي چې هغه لا نورو څېړنو ته اړتیا لري. د کتاب خالق
ښاغلي ګوهرعلي ګوهر په خپلو تاثراتو کې د اکبر پښتو ادبي ټولنې او د چارسدې تنګي او شبقدر نه راغلو د ټولو میلمنو لیکوالو شکریا ادا کړه او وی ویل حیات صاحب زه د دې ټولو راغلو میلمنو ملګرو شکریا ادا کوم چې په دونه مصروفه دور کې زما د کتاب د مخکتنې د دستوري ته ځان حاضر کړ او ماته او زما کتاب ته د خپل عقیدت پرځونه وړاندې کړلې. په خصوصي توګه زه د اکبر پښتو ادبي جرګې شکریا ادا کوم. په خصوصي توګه د حاجی سید امین سوچي صاحب شکرګزار یم. د دستوري صدر ښاغلي معظم جان معظم لالا، د مترقي لیکوال پښتونخوا فعال غړي حیات روغانی، سراج الاسلام سراج باچا، د جندي پښتو ادبي جرګې صدر دوست محمد بهر او سونور نوموړو هم په خپلو تاثراتو کې د ګوهرعلي ګوهر په ادبي خدماتو او فن رڼا واچوله. په دې دستوره کې د ذکر شو ښاغلو ترڅنګ فضل ستار اشرس، نصر من الله عاصم، شوکت حسین حسرت، ګلولی شاه ګل، خان عمرزی، ګل رحمان صافی، خانزاده صافی، ډاکټر صاحبزاده محمد اقبال اقبال، ښاغلي نعیم مخلص او د نورو سیمو شاعرانو ادیبانو هم برخه واخیسته. حیات اقبال حیات، ریډیو پاکستان، پیښور.